نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. جانباز له پردل څخه خپلې پیسې غوښتي، خو پردل د پیسو له ورکړې انکار وکړ او نه غوښتل چې د هغه خبرې واوري. جانباز په غوسه شو او په پردل د تومانچې ډز وکړ. اوس به واورو چې جانباز له چا څخه پناه غواړي او چیرته د ځان د پټولو په هڅه کې دی. ملک صاحب آدم خانه پوجره کې څوک یې؟ زه یم جانباز. راځه دننه راشه راځه. ملک صاحب ستړی مه شې. مه خورېږې، لږ پس راتېر شه. ولې درېدلی؟ راځه که نه دلته په دې کټ کښېنه. ښه ده ملک صاحب، دا د کښېنوه. جانبازه بڼه د الوتې ده او رنګ د سپین تښتېدلی دی. خیرت خو به وي، لږ پس راتېر شه. څه خبره ده؟ هېڅ ملک صاحب. خامخا کومه خبره شته که نه؟ ته پېژنم چې په اسانۍ د چا کره نه ځې. ملک صاحب ته خپله هوښیار باندې آدم یې. که څوک درته خوله هم بېرته نه کړي، ته بیا وختي په خبره رسېدلی. لږ پس راتېر شه، لکه چې دا ځل تا سر ورته مات کړی دی. د سر ماتولو نه خبره تېره ده. زه د په کور کې پناه غواړم. پناه؟ څه شی؟ پناه غواړې؟ که پناه رانه کړي، د ولسوالۍ د زندان په تورو کوټو کې به ولچک او زولانه پروت یم. لکه چې سړی دې فیصله کړی دی. په پوردل مې د تمانچې کلکې ډزې کړي دي. لږ په سره تېر شه، دا خبره ده. سړی دې لکه چې له دنیا نه تېر کړی دی. د ولسوالۍ کسان را پسې ګرځي، که په لاس ورشم ژوندی مې نه پرېږدي. ډېر د سادهګۍ کار دې کړی دی جانبازه. ټګي را سره وکړه، زړه مې ورته سخت ډکو. جانبازه زما اجره د ټول کلي څه چې عین د ټولې ولسوالۍ اجره ده. دلته په هره ورځ 12 کسان را سره ناست وي. ملک صاحب د لنډې مودې دپاره مې دلته پټ کا، بیا ځان ته یو بل ځای پیدا کوم. دلته نشي پټېدی، د ولسوالۍ کسان دې دستي پیدا کوي. ورځه یو بل ځای درته ولټوه. شکریه خوري؟ چای در واخله. چای ته حاجت نه و ترورې، موږ د پوښتنې ته راغلی یو. شکر چې د چاودنې پیښه در باندې په خیر تېره شوه. ښه داسې ښځې دا څنګه پیښه وه؟ داسې لوی خاکې درلود چې موږ یې له خوبه راپاڅولو او سخت یې وډار کړو. څه ووایم، دا دومره کلونه موږ له خس او د غوا له خوشاییو کار اخیست. سږ کال د کمبرګل پلار د ګازو ډبه او ګازي بخاري راوړه. میرات ګاز دې شي، ډېر خطر لري. زرمینې ترورې، ته خو نقل وکړه چې دا پیښه څنګه وشوه. فاطمه لور مې شپو ته راغلې وه. اکبر کاکا دې راته وویله چې پام سختي ونه کې، تر سهاره د ګازو ډبه روښانه پرېږده چې د فاطمې ساړه ونیسي. ښه. یو وخت د شپې له خوبه راویښه شوم، ساړه مې شوي وو. ګورم چې د ګازو رڼا نه وه. ګاز به په خپل سر بند شوی و. نوره نه پوهېږم، خو چې پلته مې ولګوله یو غړم وسو. که رښتیا درته ووایم بیا په ځان نه یمه پوه سوې. وش بیچاره، مونږ چې دومره د تاسو نه لرې وو په غږ یې وډار شولو. د تاسو به څه حال و؟ پوښتنه یې مه کوه خورې، ډېره بده ورځ وه. خدای پاک دې له داسې ورځې تاسو وساتي. آمین آمین. یو وخت په ځان پوه سوم چې بلې کوټې ته یې وړې وم. په داسې حال وم چې ما وې که یو ځای مې په ځان کې سلامت نه دی پاته. ټول ټوک ټوک وم، لا هم جوړه نه یم. هغه مې د دارو کڅوړه ده چې ډاکټر راته راکړه.
لکه چې بستري وي. ان څو شپې بستري وم، اخر ډاکټر رخصت کړم او کور ته راغلم. د تا نه چې خبره شوې یم اوس خپله دومره ډارېږم چې څه درته ووایم. مونږ هم په کوټه کې ګازي بخارۍ لګوو. د ګاز ډبه د بخارۍ شاته ایښې ده. الله، ډېره خطرناکه ده. ډبه یې له کوټې د باندې وباسه، که خدای مه کړه کوم ځای پکې خراب وي ټول کور به مو ورسره اور واخلي. دا د ډېره ښه خبره وکړه شازي. د باندې ځای نه یو پایپ ورته راتېر کړه. اوس چې کور ته لاړه شم همداسې کوم. له ګازو چې څوک کار اخلي باید وخت نا وخت د ګاز ډبه، منقل او پایپ یې یو داسې کس چې په دې کار ښه پوه وي ور وښیي. زه خو یې داسې ډاره کړې یم چې سم خوب نه سم کولی. په خوب کې ډېره ډارېږم. خدای دې له خیره سره بیخي روغه که. امین. تاسې دې خدای له غمو لرې لري. سمندر استاده چیرته داسې په بیړه رواني؟ خدای دې قبول کړي. موږ مې وکړه، نور به لاړ شو خپلو کورونو ته. لاړ به شي، کور خو چا درنه نه دی وړی. لږ روشه چې کیسې سره وکړو. ښه نو وایه څه خبره ده غفاره؟ تندی دې له خوشحالۍ غوړېدلی، نه ډېر خوشحاله معلومېږي. خوشحاله خو د ملا صاحب خبرو ته یم. یاره سمندر استاده نن یې ډېرې ښې خبرې وکړې، زما زړه یې را خوشحاله کړ. همداسې خو ده. ملا صاحب دې خیر ویسي. په رښتیا چې خلک سولې، ورورولۍ او یو د بل زغملو ته رابولي. ټولې یې ښې خبرې وکړې. خو یوه خبره یې زما ډېره خوښه شوه، بیخي په زړه کېناسته. کومه خبره یادوې غفاره؟ وایم د ملا صاحب خو ټولې خبرې یو تر بل ښې وې. هغه خلکو ته د تکلیف رسولو خبره یادومه. ملا صاحب ټول پوه کړل چې د خلکو ازارول او په عذابول ګناه لري. خدای تعالی مو دې له دې ګناه وساتي. الهی امین. دا خو رښتیا ده. خدای هغه څوک نه خوښوي چې خلک د لاس او ژبې له شر څخه په امن نه وي. هغه ورځ چې کریم د خپل بام واوره کوڅې ته راغورځولې وه او ما ورته وویل چې دا ښه کار نه دی، نو زما خبره ډېره پې بده ولګېده او په غوسه یې وویل چې زه مې په خپلو کارونو ښه پوهېږم. ښه تا خو به بیا کریم ته څه نه وي ویلي؟ نه ما څه نه دي ورته ویلي، خو نن چې ملا صاحب د خدای جل جلاله د کلام او د پیغمبر د احادیثو په مټ نصیحتونه وکړل نو یوازې په کریم نه په ټولو کلیوالو یې تاثیر وکړ. زه ښه وشو چې اوس خپلې ګناه ته متوجه سي او په راتلونکي کې ځان ترې وساتي. دا هم غټه خبره ده. هو کله کله خو د ړانده څخه هم لکړل ویږي، خو چې دا یې عادت نشي او خپله ګناه ومني. که خلک د اسلام د سپېڅلي دین خبرې ومني هېڅکله به یې ترمنځ بې اتفاقي پیدا نشي. داسې خدا سمندر استاده خدای دې ملا صاحب ته هم خیر ورکړي. امین امین. که کریم د خپل بام واوره کوڅې ته نه وای راغورځولې نو زما مېرمن به تر کلینیکه پورې نه رسېده او زه به دومره نه سرګردانه کېدم. تاوان خو یې په ځای پرېږده. د کلي او کور ژوند دا خبرې لري غفاره. خدای مو دې له نورو غمونو نه وساتي. تم سم وایې سمندر استاده. که له دې وروسته هر څوک خپل کار ته پام وکړي او نور خلک په تکلیف نه کړي دا هم غټه خبره ده. خدای په دروازه کې مې پښې وچې شوې، ولې نه راځي؟ هغه دې راښکاره شو. صبر چې غږ پرې وکم. کریمه و کریمه. زه یم ښه پرې ورندارې نسیم. ښه تیاره وه، ما ګمان وکړ چې کریم به وي. خو ته ولې په دې توره شپه کې په دروازه کې ولاړې ورندارې؟ درځه کور ته، هوا سړه ده. څنګه لاړه شم؟ ځمکه ځای نه راکوي، ډېر مې زړه ځورېږي. ولې څه شته په اندېښنه ورندارې؟ کریم ته مې اندېښنه ده. توره شپه شوه، وګوره اسمان له ستورو ډک شو. خدای لا تر اوسه نه دی راغلی. خدای مه کړه څه پرې شوي نه وي. ګوره اندېښنه مه کوه، کریم ادار مې بیخي ښه دی، هېڅ نه دی پې شوي. په خوله دې برکت شه، خدای دې په خپل امان کې وساتي. خو ودې نه ویل چې ولې دومره ناوخته شو؟ چېرته تللی؟ کریم لالا مې کلینیک ته تللی دی، که خدای کول لږ وروسته به راشي.
وی خدای دا څه اورم. ما ویل چې اډونه مې درانه دي، خامخا یوه پیښه شوې. ګوره ورندارې، هېڅ خبره نشته دی، ته مه ورخطا کېږه. له ما خبره مه پټوه نسیمه، کار څه شوي وي راته ویې وایه. ورندارې، ما خو درته وویل چې د ورخطایي خبره نه ده. پوردل ټپي شوی و. کریم لالا مې له هغه سره کلینیک ته لاړه. زما زړه یې نه مني، په کریم باندې یو څه شوي دي، خو تاسې مې نه خبروئ. نسیم دومره نازانه نه دی چې خپل ورندارې ته به دروغ وایي. کریم لالا مې جګ جوړه ګوره، پوردل ټپي شوی دی. نو پوردل ولې ټپي شوی؟ څه پرې شوي دي؟ بس جانباز او پوردل په خپل منځ کې سره اوښتي وو. جانباز ډزې پې کړې دي او پوردل یې په پښه ویشتی دی. خو کریم هم په دکان کې و، هغه خو به یې تر منځ نه وي لګېدلی. رښتیا راته ووایه. ورندارې، کریم لالا رک روغ دی، خو پوردل یې کلینیک ته وړی دی، له هغه سره ناوخته شو. که خدای مه کړه په لالا مې څه شوي وی، بیا نو نسیم دومره راځوانه نه دی چې هغه به یوازې پرېښودو او خپله به ترې کور ته راتلو. نو جانباز ولې په پوردل ډزې کړي دي؟ وایي پوردل جانباز ته دوکه ورکړې وه. د واده په پلمۍ ته یې ډېرې پیسې وړې وې، خو تر سیند یې تږی پورې ایستی و. نو جانباز خامخا د پوردل په چل باندې پوه شوی. کله چې خپلې پیسې ترې غوښتې دي، پوردل انکار کړی او خبره تر دې ځایه رسېدلې ده. و زه هم همدا ګمان کوم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. جانباز ورخطا و او نه پوهېده چې ځان چیرته پټ کړي. هغه د ملک ادم خان دیرې ته راغی او له هغه څخه یې پناه وغوښته، خو ملک ادم خان له پناه ورکولو انکار وکړ او له جانباز څخه یې وغوښتل چې ځان ته بل ځای پیدا کړي. اوس به بیا هم له جانباز څخه واورو چې خپل زوی لالباز ته ولې په غوسه دی. چې لالباز په کور کې وي، چې دا ولې ثواب نه راکوي. السلام علیکم. څوک یې؟ زه یم پلار دی. ښه وبخه پلاره چې شمېرې ته مې دې پام ونه کړ. خدای دې خیر کړه، ما ته ځمکه ځای نه راکوي او ته مې ټلیفون نه ځوابوي. ټلیفون کوټه کې و پلاره، زه هم دا اوس راغلم او دغه دې ځواب مې درکړ. بس بانې مه کوه، تم لکه چې ځان رانه څنډه ته کوي که څه بلا. نه خدای دې نه کړي، بانې به ولې کوم. رښتیا څنګه دې زنګ راوهلی و؟ ګوره ډېرې خبرې نشم کولی لالبازه، هسې نه چې پولیس مې پیدا کړي او له خپله ټلیفون نه راته غم جوړ شي. هو که نه، ډېر پام کوه او دا راته ووایه چې اوس چېرته یې، خو یې که نه. بس هر چېرته چې یم پوښتنه مه کوه، روغ جوړ یم، تشویش مه کوه. شکر چې جوړي. ګوره لالبازه، ته یو کار وکړه، زما جامې او لږې پیسې راته برابرې کړه، زه نن ماښام کور ته درځم. چېرته روان یې؟ چې هر ځای ته مې سر ووته، دلته مې نورې شپې نه شي. ملک ادم خان هم را سره ناځواني وکړه. ملک ادم خان دا سره څنګه ناځواني کړې ده پلاره؟ پناه یې رانه کړه که نه. هغه خو ساده نه دی چې پناه درکړي، ځان په لوی لاس په غم نه کړی. زه خیر په هغه به یم خدای راولي. ښه ته خو زما په خبره پوه شو که نه؟ پوه شوم پلاره، خو څه؟ هغه ته سیده چې جامې به درته تیارې کړم پلاره، پیسې نشته. څنګه نشته؟ که هېڅ هم نه وي زما د ګورو کفن پیسې خو به وي، هماغه مصرف که او نور ما مړ وګڼه. نه داسې مه وایه پلاره، خدای به خیر کړي. خبره له خیر نه تېره ده زویه. ګوره دا هر څه مې د خپله لاسه په ځان وکړل، د زړه له درده یې وایم. ښه څه په کار چې پوردل دی په مرمۍ ویشته. هغه له ویشتو سره جوړېده، زما پټکی په ځمکه وهه، ټولو خلکو ته یې وشرمولم. پلاره د پټکي غورځېدل دې
دې په دې نه هرځېدل چې د پردل خوراکي وینه پې تویه کړي. ولې دې هسې وړه خبره په لوی جنجال واړوله؟ که ډېر ورته په غوسه وي عریضه به دې پې کړې وه. ته اوس نورې خبرې پرېږده چې څه مې وویل هماغسې وکړه. شکیبا لورې چېرته یې؟ دلته په کوټه کې مورې ستړې مه شې. ښه ده شې لورې، یو جام اوبه راکړه چې خوله مې بیخي وچه ده. اوبه مه څښه مورې، دا زما د چایو پیاله څکلو ته جوړه ده، غاب مې ته نه دی کړی. زه به ځان ته بله ډکه کړم. ښه راکړه لورې، دا دې م ښه ووي، هسې مې ستونی ښه نه دی. واخله. خوشحاله شې لورې. زرینه ترور دې ولیده مورې؟ هو ومې لیده خوراکۍ. څنګه وه؟ ښه شوې وه که نه؟ پوښتنه یې مه کوه لورې، په خوراکۍ مې ډېر زړه بد شو، لا پوره ښه نه ده. خدای دې زر ښه کړي. زم چې خبره شوې یم له زړه مې نه وځي. آمین لورې. یوه اوږه او پښې یې سوځېدلې دي، سپینې پاټۍ یې تاو کړي. ښه ده چې پوښتنې ته یې لاړم، ډېره خوشحاله شوه خوراکۍ. ښه دې وکړل مورې، ما ویل زه به هم در سره لاړه شم، خو د کور کارونه ډېرو. خیر ته به بیا په کراره ورشې. هو ضرور ورځم، پښتنی را باندې حق دی، سپین سرې ده، دعا به راته وکړي. شازیه هم را سره لاړه وه. ښه شازیه ښه وه؟ ښه وه، ډېرې نوې خبرې مې ترې واورېدې. د څه شي خبرې دې ترې واورېدې مورې؟ ویلې له ګازو باید په ډېر پام کار واخلو، وخت ناوخت بخارۍ ته تېر کړی پایپ وګورو چې ستونزه خو به پکې نه وي، او څومره چې ګاز ډبه له بخارۍ لرې وي همدومره ښه ده. هو رښتیا وایي مورې، ما راډیو کې واورېدل چې ګاز ډبه بیخي کوټې ته رانه ایستل نه دی پکار. چې ګلخان ورور دې نن راغی د ګاز ډبه بخارۍ او پایپ به ورکړي چې بازار ته یې یوسي. څه شي ته مورې؟ چې په کوم چای ټول وګوري ولورې، هسې نه چې خراب شوي وي. سمه ده مورې. ګوره چې هېر دې نه شي لورې. ښه بېغمه اوسه مورې، چې ګلخان لاله راغی اول به پې همدا کار وکړم. تاسو ته وایم، تاسو ته دې وشي دې خوا راشئ، په ناظرګل جشن دی جشن. ناظره خیرات خو به وي، حلوا دې څنګه خیرات را ایستلې؟ سمندر استاده، تا ته دې وشي له ناظرګل نه لوی منصبدار جوړ شوی دی. لورې د له مخې دې منصب او بې وظیفې ومه، اوس مې منصب او وظیفه پیدا کړه. لږ صبر وکړئ در کوم یې، همدا تاسو ته مې راایستلې ده که نه، له خیره سره ستاسو سترګې وګېدي سترګې. واکې سمندره د ناظر کړوڅو ته غوږ مه نیسه، دا داسې که نه، راځه راځه چې زه او ته له دې ځایه پښې سپکې کړو. ته لږ وار وکړه چې د ناظر په خبره سره پوه شو. ښه ناظره وایه د څه شي وظیفه دې پیدا کړې ده؟ لرې د له مخې د ولسوالۍ په کلینیک کې صفاکار مقرر شوی یم. تا ته دې وشي له خیره سره له ډېرو کسانو نه مې میدان ګټلی دی. ګوره داسې به نه وي و ناظره، په ناظرګل کې دروغ نشته. لرې د له مخې سپین محمدین بني ادم یم. رحمداده نامراده، اول ته د دې خوږې او خوندورې حلوا نه مړۍ پورته کړه چې ډېره برکتي ده. کور ودانې مې پخه کړې ده. در رايخله واکې زه د حلوا نه خورم. تا ته دې وشي لکه چې د ناظرګل په خوښۍ خفه یې که څه؟ واکې د ګلالۍ په واسطې مقرر شوی، که نه تاسو څوک صفاکار نه نیسي. دا داسې که نه، د دې په ځای چې صفاکاري وکړي ټول ځایونه به له بدو نه بدتر ناولي او مردار. رحیم داده نامراده، له خیره سره له ناظرګل سره زه درې چې داسې وایې. لرې د له مخې له ما نه لوی صفاکار په 4 کونجه دنیا کې نه پیدا کېږي. بس بس واکې دا داسې که نه، داسې کس ته ځان وستایه چې ودې نه پېژني. سمندر استاده همداسې نه ده؟ زه خیر اوس ورته څه مه وایه چې ډېر خوشحاله دی. چې رحیمداد نامراد نه خوري، ته یې وخوره سمندر استاده. له خیره سره رحیمداد بخیل دی، بخیل، نه یې په ځان څه شی پیرزودي او نه یې په بل. لرې د له مخې خوله دې په دې خوږه او پسته حلوا خوږه که چې خوند یې په کلونه کلونه په خوله کې دې پاتې وي.
راکه په رښتیا چې خوندوره ده. رحیم دادا تاسو دې شي لکه تم در واخله بیا به پښیمانه یې ګوره. واقع نه پښیمانه کېږم. دا داسې کنو بله ورځ به زه در باندې له دې نه ښه پسته او خوږه حلوا لږ ځله مخکې د څه شي حلوا؟ واقع دا ده چې کنو د صفاکارۍ نه ستا د برطرف کېدو حلوا. اوس پوه شوې دا ده چې کنو بیا یې وګورې. ناظره ماشومان دې په انتظار پرېږي ورکه چې وی خوري او خیرات دې قبول سي. پلاره راغلی ستړی مشي خو آرامشي پرېږده چې وخت نازک دی. لږ دې خوا ودرېږه ورو ورو غږېږه چې څوک مو غږ ونه اوري. ښه ده تر اوسه چېرته وي؟ د ملک ادم خان کره وم. ښه نو څه ویل لکه چې ځای در نه کړو؟ هغه خو ته په خپله پېژنې چندان بني ادم نه دی چې له چا سره دې مرسته وکړي. که هر څومره عذر مې ورته وکړه خو ویې نه منله. زه لا د مخه پوهېدم پلاره چې همدقسې به کوي. کاشکې چې هېڅ دې ورته خوله نه وی بېرته کړی. بني ادم چې مجبوره شي په ناکسب هم سلام اچوي. لالبازه ډېر وېرېږم چې له ولسوالۍ نه کسان زما په نیولو پسې رانه شي. پلاره ستا نه زما تشویش ډېر دی. حیران دریان پاتې یم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم. خو ما یو فکر کړی پلاره 100 روپۍ را سره دي هغه در کوم او یو 2-3 جوړه جامې هم غوټۍ درته په دسمال کې ګنډه کړي دي. بابا دلته څه کوې؟ ته چا ویلو چې په دې شپه کې دلته راشه؟ زه لاړ شه. خیر دی بابا همدلته درېږم. ښه لالبازه په پیسو جامو څه وکړم؟ زه خو وایم چې د 1-2 میاشتو لپاره له کلي نه لاړ شه. په کلي کې چې د هر چا کره اوسې پیدا کوي دي دلته ځان نشي پټولی. چېرته لاړ شمه؟ ولایت ته. نه پلاره بابا دې مې ولایت ته نه ځې زه ورپسې خفه کېږم. شمسه غلی شه. هلته د چا کره اوسم؟ د لارې په سر او بیدیا کې ژوند تېرول سخت دی. هلته به مې ساړه ووژني ساړه. د چا کره مه اوسه. هلته غریبانه مېلمستونونه دي یوه کوټه ونیسه بیا چې خبره سړه شوه بېرته کور ته راشه. تا دې به د خبره ونه کړه. خو کله لاړ شم په رڼا ورځ به مې څوک وویني او وبه مې نیسي. همدغه اوس یې ښه وخت دی شپه ده تر ولسوالۍ مزل وکړه څو چې هلته رسي ترږمۍ به کمه شوي په یو موټر کې سپور شه ولایت ته ځان ورسوه. د دې نه وتلې بله چاره مې نشته. دا د څه شي غږ دی؟ شمسه زوی هله د دروازې له سوري وګوره چې د چا موټر دی. ښه سمه ده. هم چې دروازه خلاصه نه کړې. وای پلاره دا خو د پولیسو موټرې دی زموږ د کور خواته نږدې کېږي. اوس څه وکړو پلاره؟ زه لاړم په غوجله کې پټېږم. زه لاړم. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. جانباز په ټلیفون له خپل زوی لالباز څخه وغوښتل چې پیسې او دغه جامې برابرې کړي څو له کلي وتښتي او کوم بل ځای ته لاړ شي. لالباز خبره ومنله خو کور ته یې د پلار راتګ له خطره ډک وباله. اوس به له شمس څخه واورو چې ولې خفه دی او خپلې مور ته د جانباز په هکله څه وایي. شمس زویه څنګه ژاړې؟ څه شوي؟ چا خو به درته څه نه وي ویلي؟ هېڅ نه دي شوي مورې. نو چې هېڅ نه دي شوي بیا څنګه ژاړې؟ سمه خبره راته وکړه هسې مې مه ځوروه. کوڅه کې هلکانو راته پیغورونه راکړل. د څه شي پیغورونه؟ ویلې چې تاسې ډېر بد خلک یاست. ولې به بد یو؟ د
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه. موږ چاته څه بد رسولي؟ ټول لګیا وو چې خلک پولیس نه وړي او ستا نیکه مجرم دی. داسې واسې ډېرې خبرې راته وکړې مورې. د خلکو خبرې زړه ته مه کېباسه. جګسه شمسه زویه، لاسه مخ دې ومینځه. مورې زما نیکه رښتیا بد سړی دی؟ ستا نیکه پخوا میږی هم نه ده ازار کړی شمسه. ته له نورو سره مرسته کړې. مورې یو پوښتنه وکړم؟ هو وکړه زویه. نیکه به مې کله بیرته کور ته راځي؟ څه وایم زویه، خدای پوهېږي. خو دا وړه لانجه نه ده، بس دعا کوه چې ژر خلاصه شي. نو دا لانجه به څنګه خلاصېږي؟ نه پوهېږم، خو پلار دې وویل چې یوه د حل لاره شته. کومه حل لاره مورې؟ که پردل ژر ښه شي او نیکه ته دې بښنه وکړي نو دا لانجه به خلاصه شي. رښتیا؟ هو لالباز هم داسې وویل. خدای دې اوس پردل ژر جوړ کړي. آمین. پردل ډېر ټکمار بني ادم دی. که ټګي او برګي نه وای کړی نن به نه خپله ټپي کېده او نه به یې زموږ کورنۍ په جنجال ککړوله. خدای دې نیک وروښي. پلار مې چېرته دی مورې؟ هغه خوارکی ټوله ورځ لالهانده ګرځي چې کومه د حل لاره پیدا کړي او دا جنجال خلاص کړي. ته ورته اندېښنه مه کوه زویه، هره سختي به خدای اسانه کړي. ستړی مه شې دلبرو ترورې. باندې مرګه دې نشم شکیبالو دې. دا څه یې؟ لکه چې اوبه پسې راغلې. هو زه یم دلبرو ترورې، کور کې اوبه نه وي. ښه شو چې ومې لیدې. ته خو د چا پوښتنه هم نه کوې. باندې مرګه دې نشم. هېره مې نه یې ترورې، خو موږ په کوز کلي کې یو او ته سربند کلي کې، ځکه یو بل سره ډېر نه وینو. ښه څنګه یې ترورې؟ ښه یم، باندې مرګه دې نشم. ته خپله څنګه یې او کور کې مو کراري ده؟ پلار او وروڼه دې ښه دي؟ هو شکر کراري ده، ټول ښه دي. خیر ویسې چېرته روانه یې په خیر؟ تاسې کره روانه یم ځوانې مرګه دې نشم. رښتیا مور دې په کور کې ده که چېرته تللې؟ خدای دې خیر کړي ترورې، په مور مې څه کوي؟ ځوانې مرګه دې نشم. مور سره مې دې لږ کار و. څه کار دی و دلبرو ترورې؟ ما ویل چې له مور سره دې یو ځای د زرمینې پوښتنې ته لاړه شم. ته لکه چې خبره نه یې چې په کور کې د ګازو ډبه چاودلې؟ خبره یم ترورې، مور مې پرون پوښتنې ته ورغلې وه. مور دې ورغلې وه؟ هو. ځوانې مرګه دې نشم. هغې ته خو ما ویلي وه چې دواړه به یو ځای ورځو. رښتیا څه یې ویله چې زلمینه اوس څنګه ده؟ مور مې ویل چې زلمینه ترور لا اوس هم پوره ښه نه ده او زخمونه یې هماغسې پټۍ دي. ارمان چې له ګازي بخارۍ او ګازي ډبې سره احتیاط کړی وای. د ګازي منقل او بخارۍ کار اسانه دی، خلک ورته خوشحاله وي، خو ډېر خطرونه لري ترورې. ځوانې مرګه دې نشم. مونږ هم ترې کله کله کور کې کار اخلو، خو اوس مې ترې ویره شي. ډېر پام ورسره کوئ، که احتیاط وشي هېڅ هم نه کېږي. کوو یې ورسره ځوانې مرګه دې نشم. بس خدای مو دې ساتي. آمین. ښه نو زه ورځم چې د زلمینې پوښتنه وکړم. ښه دی چې ته مې ولیدلې، کنې زه خو د مور پسې روانه وم. په خیر لاړه شي ترورې، زما سلام هم ورته وایه، په مخه دې ښه. څه بد مې وکړل چې وره مې کوڅې ته راواچوله. د خپله لاسه مې ځان ته غم وکتلو. ګواکې ستړی مه شې کریمه وراره. ته ستړی مه شې رحیم کاکا، څنګه یې؟ شکر په دعا دې یم. ته څنګه یې وراره؟ مورکۍ دې ښه ده؟ او شکر ټول ښه یو. کریمه وراره دا داسې که نه ویم مبارک دې شه. د څه شي مبارکي راکوې رحیم دادا؟ په خبره دې پوه نه شوم. د نوي کار مبارکي درته ویم. دا داسې که اوس خو له کوڅو نه واورې پاکې ګواکې ښه دې وکړې. له پردو سره شراکت درته دا کار ښه دی. دا داسې که نو ډېره ګټه به پکې وکړي. ځه ورځه خپله لاره دې وهه، ما خپل کار ته پرېږده. ستا دې چټیاتو ته نه یم وزګار، هسې هم د ستړیا تر وشتون یم.
که ډېر ستړی یې راشپېل ما ته راکړه چې زه در سره مرسته وکړم. خیر ویسي د مرستې نه دې تېر خو لا کنایې مې نه خوښېږي. دا ده چې که نو ما ځکه پوښتنه وکړه چې ته مې په اول ځل په نیک کار ولیدې. تا چې د نیکۍ کار ته ملا تړلې ګواکې زه به ډبره په دا بل مخ واړم. هی هی کاشکې مې اول د بام اوره کوڅې ته نه وای راچولی. اوس به ولې داسې ستړی وم. د خپله لاسه مې په ځان وکړل. دا ده چې که نو کریمه وراره ډېر ښه ښکارېږي چې راشپېل دې په لاس کې دی او د خلکو لاره نه واورې پاکې ګواکې رانه د نظره نه شي. په ښو کارونو باندې څوک نه د نظره کېږي. ګواکې دا راته ووایه چې څنګه دې اراده بدله شوه چې اول دې کوڅه له واورې ډکه کړه او اوس یې بېرته پاکې. ملا صاحب د خیر ویسي د هغه له برکته. دا ده چې که نو دا ملا صاحب درته ویل چې له کوڅې نه واوره اخوا کړه. ولې ستا په یاد نه دي د جمعې په لمانځه کې ملا صاحب ټولو کلیوالو ته نصیحت وکړو چې یو بل ته ستونزې مه جوړوئ او څومره مو چې وس رسیږي یو د بل سره مرسته وکړئ. ګواکې هغه خبره خو مې په یاد ده. ما ویل چې هسې نه ملا صاحب یوازې تا ته ویلي. یاره رحیم دادا ته په خبرو کې خبرې لټئ د کاره دې وویستم. دا ده چې که نو خبرې خو نه لټوم هسې مې یوه کوچنۍ پوښتنه کوله. ستا دې کوچنۍ پوښتنې خو نیم ساعت زما را ضایع کړو. ګواکې نور دې له کاره نه باسم خو ملا صاحب ته دې خدای اجرونه ورکړي. دا ده چې که نو ډېرې خوندورې خبرې کوي. هو ملا صاحب د خیر ویسي زما پلار دې خدای وبخي. هغه به هم د ملا صاحب غوندې تل د نیکو کارونو نصیحتونه راته کول. آمین. ټول بوړي د خدای وبخي. خو دا ځل مې هغه نصیحتونه هېر کړي وو چې د بام اوره مې کوڅې ته راواچوله. اوس دې پښیمانۍ نه پرته بل څه په لاس نه راځي. خیر دی وراره له بني ادم نه سهوه کېږي. ګواکې دا هم ښه کار وشو چې اوس دې ورته پام شو. ملک صاحب وا ملک صاحب څه وایې لال بازه؟ لږ ودرېږه ملک صاحب کار مې دی در سره. لږ پسې راتېر شه دا دی ولاړ یم راځه. ستړی مه شې ملک صاحب د خدای شکر دی چې ته مې پیدا کړې. حیرت دی لال بازه ولې دې له دومره لرې زه نارې راپسې وهلې؟ لږ پسې راتېر شه داسې ډېر اندېښمن راته معلومېږي. مرسته راسره وکړه ملک صاحب ګنې غر کېږو. دا څه وایې لال بازه خبره دې پوه نه شوم. پلار مې هغه تېر ماښام پولیس راغله او له ځانه سره یې ولسوالۍ ته بوتلو. خبر شوم. لږ پسې راتېر شه ملک ادم خان دومره ویده ملک نه دی چې له دومره لوی خبرې دې نه خبرېږي. ښه نو بیا خو دې ځان غلی نیولی دی ملک صاحب. نه نه ځان مې غلی نه دی نیولی. ما لا تر مخه همدا ګمان کړی و چې جانباز به پولیس بیایي خو له حکومت سره د چا زور رسیه. له وسې مو هېڅ هم نه و پوره چې مرسته مې در سره کړې وای لال بازه. ستا له وسې ډېر کارونه پوره دي ملک صاحب خو که وایي کې یاره که رښتیا درته ووایم هر چا ته بهانه وکړم خو تا او جانباز ته مې بهانه په خوله کې نه جوړېږي. لږ پس راتېر شه څه چې وایم هغه رښتیا وایم. نو له ما نه خو بیخي لاره ورکه ده ملک صاحب اوس به څه کوو؟ لږ پس راتېر شه جانباز کوچنی کار نه دی کړی لال بازه خو پردل یې ډزې کړي دي ډزې. نو دا خو منم چې پلار مې ګرم دی اشتباه یې کړي خو اوس کار تر کاره تېر دی. متل دی چې تر ورخه تېرې اوبه بېرته نه راګرځي. دا ووایه لال بازه چې زه څه وکړم. لږ پس راتېر شه په ما باندې غږ کوه. ګوره ته د کلي مشر یې که ته له زړه نه وکړې نو زما د پلار پر راخلاصېدلو کې شک نه وینم و ملک صاحب. دا سمه ده چې زه د کلي ملک یم خو زما واک او صلاحیتونه معلوم دي لال بازه. لږ پس راتېر شه تر خپل وس پورته کار نشم کولی. ته ما خفه کېږه. خیر دی زړه مې مه راماتوه. لږ پس راتېر شه ما خو درته وویل چې دا زما تر وس پورته خبره ده. اوس کیسه تر قانون پورې رسېدلې ده لال بازه. ګورو بچی څه کېږي. ګوره داسې مه کوه ملک صاحب که په پیسو باندې دا کار کولی شي نو پیسې هم در کوم. زه د پیسو سړی نه یم لال بازه. څه چې کوم نو د خلکو د خدمت لپاره یې کوم.
لږ پس راتل شه بل وار د پیسو خبره په خوله راوانخلې. نو زه خو ستا په تمه راغلی وم، خو تا هم ناهیلی کړم. نو اوس څه وکړم؟ یوه لاره خو راوښایه که نه. ما خو درته وویلی چې زما له وسه پوره نه ده. لږ پس راتېر شه، که د کلیو سپین ګیري او مشران راټول کړې بیا به نو یوه چاره وشي.